ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى عزیزانو در رمضان شریف آخرینی جمعه ده په دغه ورځ باندې د اخلاص دعا وکړئ چې خدای په دې روزه کې کومنګ نه څه کمې شوی معافي راته وکړه او چې سم کړی دي نو دا په خپل دربار کې قبول کا ما ته دا خلک وایي چې تا دا جمعات ډېر وړوکی دی او زوړ دی ما وی چې لوی جمعاتونه هټون د سرکار دی او سرکار مونږ له جمعات چرته راکوي دا زما بمباری سرکار برداشت کولی شي دغه زوړ جمعات کې او په دلارې او کوڅو کې زما څوک خوښي زبا ورته لګیایم او چې زه د چا خوښیم په دلارو کې به راته ولاړ ٹھیک شو د سرکار په پیسو جمعات نه جوړ او نه د سرکار جمعات ته ځم او نه سرکار منم اوس خلا بل قسم سرکار عزیزانو دا شیمات شو دا نن چنده چکی دا بټول دومره ورکوي چې دا مخ جمعې له نه ویشي دا ټول عرض داول چې په دې قران کریم کې چې څومره سوراتونه دي نو یو سورت پکې والضحى هم ده د والضحى لفظ ډېری ترجمه حضرات مفسرینو کړي دي خو ډېره خناکه ترجمه علامه علوسی کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورۃ وحی بند شوی و وحی نو مخالفینو دا پروپاګاندا وکړه چې د خدای پرې خو مخالف پاره زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم غمزده غوندې شه چې یا الله دا دې څه وي نو دا صورت راغی چې درې مهربانه در باندې کوم او بیا د درې قسمه خلقو به خیال ساتي په دې صورت کې دا الله د درې مهربانو ذکر دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د درې قسمه خلقو ذکر دی چې تبه د دې درې قسمه خلقو خیال ساتي
والضحى اوس خبره د پیغمبر تسلی کوي او دې شفقت او دې مینه ته ګوره اوس د خدای څخه کار دې قسم غوړل قسم خو به زه خورم چې ستا تسلی کوم چې کمزور ما بیکار ما چې یقین دې ناراضي کنه جی زه به قسم خورم نو د خدای څخه کار دې چاته قسم خورل الله والضحى قسم دی زما ستا په دې خسته مخ باندې علامہ علوسی کلی ومن الناس من فسر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم والليل اذا سجى اي بشار النبي والضحى قسم دی زما ستا په دې خسته مخ باندې والليل اذا سجى او حبیب زما دې قسم ستا په دې تور زلفوي چې پوګوي خوري کې او تور شپه جوړه کی ما ودعك ربك وما قلا ما تبريخ نه ما پرېخ نه وللآخرة خير لك من الأولى آخرت تا د پاره ډېر بهتر د کم ځای نه د دنیا اوس خپکیږه ما ولسوف يعطيك ربك فترضى زر دې چې هغه شی به درکم چې ته پې راضي کېږي په کوم شي چې ته راضي کېږي هغه شی به درکم علما لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو لک سلیری زره پیغمبرانو ته چې کوم اختیارات ملاو اگر ټول پیغمبرانو هغه اختیارات په دنیا کې مستعمل کړل ختم قومونو له خیره وکړي تباہ کړه په سیلابونه رااله په آفتونه رااله غرق مال چې کوم اختیار خدای را کړی ولا سوف يعطيك ربك فترضى هغه اختیار ما په دنیا کې نه استعمال کړي ما پټ ساتلې اے پیغمبر یو خبره به داسې منم چې هغه کې به اس چوچرا دي او چې تی وې زه به منم پیغمبر وې دا اختیار ما پټ ساتلې دي او دا به استعمالوم د قیامت په ورځ استعمالوم د کله د قیامت په ورځ د خدای درب لګېدلې پیشیانې بکیږي زبر راوستې شم چې وایا څه زبر دا اختیار پټ راو باسم وایم بچي الله دا تا ما سره وعده کړی و چې هغه اختیار به در کوم چې ته پې راضي کېږي زه اوس په دې راضي کېږم چې زما یو امتي بم دوزخ ته نه ځي الله به اعلان وکړي چې د امتیان راولي او چې مسلمان نامي چې څومره ګناونه کړی هم ورته په نیکای بدل کړي او جنت ته وي عقل کار کوي دل عقل بالکل حیران شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت او دې مهرباني ته وګوره او د خدای دې شفقت او مهرباني ته ولسوف يعطيك ربك فترضى اوس ګوره الم يجدك يتيما فآوى
اے پیغمبره ته یتیم نه وې او بیا وپاللې چا ته د مور په خېټه وې چې پلار دې وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم چې وفات شو نو د مور په خېټه او بیا ته د شپږو کالو وې چې مور دې وفات شو نو د شپږو کالو په عمر کې یتیم او یسیر دواړه نو الم یجدک یتیما فآوى ته یتیم نه وې اوس چې ته یتیم وې او چا دې سټیج ته راوستې چې د ټول کائنات بادشاہ جوړ کړي نو تبعهم د یتیم خیال ساتي تاسو پوه شئ په خبره الم یجدک یتیما نو فآوى یتیم وې او خدای دلا دومره لوی مقام درکړو اوس بتم د یتیم خیال ساتي ووجدك ضالا فهدى د تفصيلات د دین نه ناواقف وي د دین تفصيلات تا ته معلوم فهدى ټول تفصيلات د دین درته وخت قرآن غوندي کتاب میں در نازل ک او د الف نه تر یې پورې مې په ارشي پوي کړی اوس بتم د سکه چې د تفصيلات د دین نه ناواقف وي او ما په پوي کړی نو تبعو په تفصيلات د دین باندې اوس خلق پوي ستاکار بمدای ووجدك عائلا فأغنى اے رب بیا غریب وي د روټای درک بدیم نو ها فاغنا او بیا د روټای درک درته چا پیدا ترې درته سبب جوړ او د ابو طالب په کفالت کې ور کړی بیا د 25 کالو په عمر کې بی بی خدیجه درته په نکاح کې راوستا چا د مکه لوی تاجر وا لوی تاجر وا ا دې په نکاح کې رااله نو د بی بی خدیجه ټول تجارت چې استا په ملک کې را دا یو سوال چا کړی غوړه یا مولیان طالبان دی کوي چې د بیبي عائشې فضیلت چتو که د بیبي خدیجه فضیلت چتو دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبيانې وې کړه نو فضیلت د بیبي عائشې چتو او که فضیلت د بیبي خدیجه چتو او سوالم شیعه کړي هغه خو بیبي عائشہ نه مني کړ اسانه خبر تاسو دوا پکا ما ورته وی چې بیبي عائشہ چې وا آغا د نبوت بیبي وا د محمد بیبي وا خو ور سره د رسول الله بیبي وا سوا بیبي عائشہ چې وا د محمد رسول الله بیبي وا او بیبي خدیجه چې وا غیوازي د محمد ابن عبد الله بیبي وا
بی بی خدیجه چې په نکاح کوله په دغه وخت کې رسول الله پیغمبر نو د 15 کالو عمر پیغمبري ورته نه و مله نو دغه وخت کې محمد ابن عبد الله او بی بی عائشه چې په نکاح کوله دغه وخت کې محمد رسول الله نو فضیلت د بی بی عائشه چته ځکه چې دا د نبوت په کور کې راغلی دا او هغه د محمد ابن عبد الله په کور کې راغلی اکبر ما ته وی چې د دې جواب خو ما سره نشته مال بل سوال کوا بل وای خبره داس د کوي زم خوار کس سبانه لګیای سه اختر کله دی اختر کله دی اختر کله دی اختر کله اختر دی خدای په تندرو لګیال ته چې چرته ګټو بده